په 20 ورځو لوبو کې هغه بالران ډیر بریالي وي چې د فطري وړتیا سره سره د توپ اچونې بشپړه تجربه ولري. د 20 ورځو لوبو په غوره بالرانو کې راشد خان هم شمېر دی او تل یې په کمه اکانومي ښه توپ اچونه کړې ده. همدا علت دی چې هغه د افغان لوبډلې سربیره د نړۍ په هر لیګ کې د اخیستلو وړ دی او د نړۍ هره لوبډله د اخیستلو تقاضا لري. دلته هغه توپ اچونکي درپېژنو چې په 20 ورځو لوبو کې تر نورو زیاتې ویکټې ترلاسه کړي دي. سونیل نارین د ویسټ انډیز یو له غوره الراونډرانو څخه دی خو د اصلي مسلک ابریک توپ اچونه ده. نوموړی د نړیوالو 20 ورځو لوبو ترڅنګ په آی پی ایل او نورو سوداګریزو لیګونو کې ټولې 393 ویکټې ترلاسه کړي دي او د زیاتو 20 ورځو ویکټو اخیستلو کې لومړی مقام لري. عمران طاهر اصلا د پاکستان دی او د افریقا لپاره په لوبو کې ولوبېد. نوموړی یو تجربه کاره لیګ بریک ګوګلي بالر دی چې نړۍ کې ساری نشته. یا توپ اچونکی په ټولو 20 ورځو لوبو کې سوداګریز لیګونه هم پکې شامل دي 386 ویکټې ترلاسه کړي دي او دویم ځای نیولی دی. شکیب الحسن د بنگلادیش او د کرکټ د نړۍ غوره کرکټ ټول چاری دی. د یو ښه توپ وهونکي سربیره یو له غوره کیڼلاسو ابریک بالرانو څخه هم دی. نوموړي په ټولو 20 ورځو لوبو او لیګونو کې 362 ویکټې ترلاسه کړي دي او دریم ځای یې خپل کړی دی. راشد خان چې په 2015 کال کې لوبو ته راغلی په کم وخت کې ځان د کرکټ د تاریخ تر هسکو پوړیو ورساوه. د خپل هیواد سربیره یې د لوبو لپاره د نړۍ کونج ته سفرونه وکړل او د لیګونو په لوبولو سره له خورا بوختو لوبغاړو وشمیرل شو. د په 20 ورځو لوبو کې 360 ویکټې ترلاسه کړي او څلورم غوره بالر دی. شاهد افریدي چې له 90 لسیزې راهیسې په کرکټ کې بوخت دی لا هم 20 ورځو سوداګریزو لیګونو کې مطرح لوبغاړی دی. د یو هیټر توپ وهونکي سربیره یو د نړۍ له خطرناکو او بهترینه لیګ بریک بالرانو څخه دی. د په 20 ورځو لوبو او لیګونو کې ټولې 344 ویکټې ترلاسه کړي دي او 5م غوره ویکټ ټیکر دی.